بسم الله الرحمن الرحیم and السلام علیکم ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه کې به پټ یې. نن په یو بلې بیمارۍ باندې خبره کوو چې د هغې نوم دی ډینټل کیریز. ډینټل کیریز کیدای شي چې تاسو کې بعضې کسان پیژني هم. ډینټل کیریز د غاښونو بیماري ده، د غاښ چې تورېږي، پښتو کې چې ورته موږ وایو غاښ چې چینجي ووهو. نو په دغې بیمارۍ باندې به نن خبره کوو. دا خبره به کوو چې د دې علاج څه دی او د دې نه به ځان څنګه بچ کوو که چاته دا بیماري نه وي لګېدلې. صحیح ده؟ خو د هر څه نه مخکې تاسو لاول په غاښ باندې ځان پوه کړئ، د غاښ سټرکچر لږ شانتې وپېژنئ. صحیح ده؟ دا مه ویستل د غاښ سټرکچر. د غاښ چې کله تاسو وګورئ نو د دوی بلکل یو اوټر لیر دی، بهرنی لیر دی، بهر ته دا کوم سپین چې موږ ته په نظر باندې راځي دې ته ویلی کېږي انامیل. دې پسې دنده بل یو لیر دی چې هغې ته ویلی کېږي ډینټین، او بل یو لیر دی دقې پسې چې هغې ته ویلی کېږي پلپ. انامیل چې کوم دی دا بلکل یو اوټر لیر دی، بهرنی، دا یو ډېر سټرانګ سخت دغه دی لیر دی، تر دې پورې چې دا د هډوکي نه هم سخت دی. صحیح ده؟ دا جوړ دی د کیلشیم او د فاسفورس نه، او د دې انامیل کار دا دی چې زموږ د غاښ حفاظت وکړي. د غاښ د دنده کوم لیرز چې دی ډینټین پلپ د دې څه وکړي؟ حفاظت وکړي. د دې پسې بل یو لیر دی چې هغې ته ویلی کېږي ډینټین، او بل یو لیر چې کوم دی هغه دی پلپ. پلپ هغه لیر دی چې په دې کې نروس دي، لکه دا په دې تور کرښه چې ما دا کړله د دې مطلب دا دی چې دې کې نروس دي او بلډ ویسل دي. څه دي په دې پلپ کې؟ نروس او د دې سره سره بلډ ویسل. بلډ ویسل دې دپاره دي چې د غاښ ته خوراک راوړي. څه راوړي؟ خوراک راوړي، وینه راشي د دې دپاره چې د غاښ زموږ صحتمند او مضبوطي. د دې دپاره دغه شانتې نروس دې دپاره دي چې خوراک کنټرول کول، دغه شانتې که په غاښ درد راشي دا محسوسول، دا ټول کار د چا دی؟ د نروس دی. نو دا موجود دي د غاښ په پلپ لیر کې. صحیح شوه؟ نو امید دی چې دې ځای پورې به تاسو پوه شوي یئ. نو اوس راشئ ګورو چې په دې غاښ کې اکثر که تاسو خیال کړی داسې یو کیویټي جوړه شي. څه جوړه شي؟ کیویټي، خانه، تور داغ چې کوم وي دا څنګه جوړېږي په دې هر څه باندې تاسو پوه کوئ. صحیح ده؟ ډینټل کیریز ته بل نوم ویلی کېږي ټوت ډیکې. ټوت ډیکې. ټوت ډیکې د غاښونو کې چې کوم هول جوړ شي، په اسانو الفاظو کې یاد کړئ چې کله په غاښونو کې هولز جوړ شي یا کیویټي جوړه شي دغې ته ویلی کېږي ډینټل کیریز. دا اوس څنګه جوړېږي؟ نو دا جوړېږي د یو خاص بکټیریا د وجې نه. صحیح ده؟ زموږ په دې خوله کې په ماوت کې چې کوم دی بکټیریا ده. څه ده؟ بکټیریا. او دا دې تاسو ته په علم کې ستاسو چې زموږ په خوله کې چې څومره بکټیریا ده که نه، دا دومره زیاته ده، دومره زیاته چې په دې دنیا کې چې څومره لیوینګ ارګینزم اوسېږي، میملز خاص کر، د هغې نه هم دا بکټیریا زموږ په خوله کې څه ده؟ سیوا ده. خو په دې خوله کې یو خاص بکټیریا ده چې هغې ته ویلی کېږي سټریپټوکوکس. څه ورته ویلی کېږي؟ سټریپټوکوکس میوټین. دا میوټین خپل خوراک اخلي د هغه خوراک نه کوم چې موږ وخورو، لکه مثال شوګر شو. څه شی شو؟ شوګر. د دې شوګر نه اخلي. خو موږ څه کوو چې ایروبیک ریسپایریشن کوو، مطلب اکسیجن واخلو د خوراک سره رایوځای شي. نو دې دا چل نه کوي. دې داسې چل کوي چې د دې شوګر نه ډایرک اسید جوړوي، لیکټیک اسید. څه ته جوړوي؟ اسید ته جوړوي. ځکه انیروبیک ریسپایریشن کوي. موږ په دې باندې زما خیال چې یو لیکچر ریکارډ کړی هم و، کوم فرمنټیشن چې دی دې دا فرمنټیشن کوي، د دې شوګر نه اسید جوړوي، او دا اسید چې دی دا زموږ د غاښونو دپاره بس لکه یو خطرناک څیز دی. دې زموږ د غاښونه څه کوي؟ خرابوي. بیا چې موږ ورته ووایو غاښ چې د چینجي ووهو. نو تاسو اوس یو څو خبرې نورې یادې ساتئ ځان سره په ذهن کې چې دې کله دا اسید جوړ کړي. نو ګورئ اوس دې خوا د دې اسید سره یو څو شیزونه نور هم رایوځای کېږي، لکه کوم خوراک چې دی فوډ و، دې سره سره سلیوه شوه په خوله کې، او دغه اسید شو، او دا بکټیریا. دا ټول شیزونه رایوځای شي. څه شي؟ دا ټول مکس شي. دا چې کله مکس شي نو دوی یو داسې سبسټانس جوړ کړي چې هغه سټیکي سټیکي مطلب چې نښلي. نو دغه سبسټانس چې کوم دی، دغه څیز چې کوم د دې نه جوړ شي، دا راشي د دې غاښ سره ونښلي. صحیح شوه؟ د غاښ د کوم اوټر لیر انامیل چې دی دې پورې ونښلي. چې دې پورې ونښلي نو په دې کې موجود دی اصل کې اسید. دا خطرناک څیز دی. دا اسید لګي د دې انامیل نه دا کیلشیم او دا پوټاشیم دا د دې نه لرې کوي، ډي منرالایز کوي، لرې کوي. د هغې د وجې نه دا انامیل خرابېږي، بیا دا خرابېږي، بیا دا خرابېږي. سټیجز یې وایو چې څنګه خرابېږي. صحیح شوه؟ خو صرف دومره پې ځان پوه کړئ د هغې د وجې نه انامیل لیر څه شي؟ خراب شي.
اوس زمونږ په غاښونو کې دوه قسمه کیویټیز کیدی شي په دوو ځایونو کې. صحیح شوه. لکه مثال په طور باندې دا غاښ دی، نو یو په دې له پاسه سرفیس باندې دا غاښ دا چې دی په دې باندې یو کیویټي کیدی شي، دلته کې ته داسې دنده راشي، بیا دا ښه د پخوا ځي، او دغه کیویټي ته په دې غاښ باندې دې ځای کې چې راشي دې ته ویل کېږي پیټ اینډ فیشر ډیکې. پیټ اینډ فیشر ډیکې. د دې سره سره که تاسو خیال کړئ اکثر د غاښ د غاړې ته دلته کې په دې غاړه باندې هم یو تور داغ لګېدلی، د هغې نوم بیا وروسته دا کیویټي جوړېږي په اخوا ځي. دغې کیویټي ته یا دې دغه ته چې کوم دی دا ډیکې چې کېږي دې ته ویل کېږي سموث سرفیس ډیکې. څه ورته وایي؟ سموث سرفیس ډیکې. صحیح شوه. او د دې سره بل یو ډیکې هم کیدی شي، خاص کر په دې کوم د روټ چې دی کته د زیله چې ده په دې ځای کې روټ ډیکې ورته هم ویل کېږي. صحیح شو. خو دا مین چې دي دا دوه دي، یو دا پیټ اینډ فیشر ډیکې د غاښ د لپاسني سرفیس باندې، او دا شان سموث سرفیس ډیکې چې د غاښ د سایډ ته څه وشي کیویټي جوړه شي، تور داغ جوړ شي. اوس د دې سټیپس وایو چې دا په کوم سټیپس کې کېږي. صحیح ده. نو دا سټیپ ځان سره یاد ساتئ. سټیجز of cavity formation. یعنی د کیویټي جوړېږي د دې په جوړېدلو کې څه مرحلې دي، سټیجز دي. د ټولو نه اولنۍ مرحله ده ډي مینرالایزیشن. ډي مینرالایزیشن دې ته ویل کېږي چې مینرال ترې لرې شي. نو تاسو که وګورئ د انامیل ته، څه ته وګورئ؟ انامیل ته. نو په دې کې دا کیلشیم او پوټاشیم چې دا دواړه اصل کې مینرل دي. څه دي؟ مینرل. په مینرل باندې مونږ لیکچر ریکارډ کړی، دا مینرل دي. نو دې داسې چل وشي په دې اولني سټیپ کې چې دا اسید چې کله د دې سرفیس سره ونښلي نو دا ډي مینرالایزیشن کوي، مطلب د دې نه د کیلشیم او د پوټاشیم لرې کوي. نو چې د دې نه کله کیلشیم او پوټاشیم لرې شي نو دې ته ویل کېږي ډي مینرالایزیشن. نو غاښ د کوم انامیل چې دی دا خو جوړ د کیلشیم او پوټاشیم نه چې دا ترې لرې شي، نو مطلب دا شي چې انامیل ستا څه کېږي؟ ختمېږي. نو چې انامیل ختمېږي په اولني سټیپ کې، نو په دې کې به تاسو ته یو وایټ سپاټ په نظر راځي. وایټ سپاټ یعنې تاسو دا به داسې سپین داغ په دې غاښ باندې راشي، ښه، د کوم انامیل چې دی په دغې باندې یو سپین داغ به په دې غاښ باندې په نظر راشي. د دې مطلب دا شو چې ډي مینرالایزیشن ستا روان دی، په وخت باندې د دې علاج کوه. دا داسې څیز دی چې دا بیا تر وروستۍ نه شي دغه کولی. د دې بیا غاښ داسې څیز دی چې دا واپس بیا نه جوړېږي. دا خبره د اوس نه ځان سره یاد وساتئ. صحیح شوه. چې کله د دې ډي مینرالایزیشن وشو، کیلشیم پوټاشیم ترې لرې شو، نو دې پسې بل یو سټیپ دی انامیل ډیکې. انامیل ډیکې. نو اوس په دې کې د انامیل ډیکې کېږي، مطلب په انامیل کې به څه جوړېږي؟ کیویټي به جوړېږي. انامیل کې به کیویټي جوړېږي. نو دې کې به انامیل مات شي، بریک بشي، مات بشي. په اولني سټیپ کې په انامیل کې صرف قدر له څه شوی و؟ ډي مینرالایزیشن شوی و، مینرل ترې لرې شوي، نو یو وایټ سپاټ پکې ته څه شوی و؟ جوړ شوی و. نو اوس د کوم وایټ سپاټ چې دی د سپین داغ چې جوړ شوی دی دا به براونیش کلر ته چینج شي. څه ته به چینج شي؟ براونیش کلر، خړ شانتي کلر ته به چینج شي. چې کله خړ شو دا کوم داغ چې دی په غاښ باندې، نو تا ته دې پته ولګي چې انامیل دې څه شوه؟ ډیکې شوه. صحیح شوه. د دې پسې دریم نمبر کوم سټیپ چې دی هغه څه دی؟ ډینټین ډیکې. ډینټین ډیکې. د غاښ د دویم نمبر لیر چې کوم دی دا په دې سور دغه باندې موږ دې دپاره کړلی چې تاسو ته صرف قدر له پته ولګي. صحیح شوه. ډینټین. اوس به دا ډیکې کېږي، مطلب په دې کې به کیویټي جوړېږي. نو دې کې څه چل شوی و چې براونیش کلر او کوم سپاټ داغ چې و کیویټي چې وه، نو په دې کې به داسې چل وشي چې هغه به ډارکر شي. څه به شي؟ ډارکر براون. ډارکر براون ته به چینج شي. دا به ډارکر براون ته چینج شي او د دې سره سره غاښ بیا سینسیټیو شي. مطلب ته پې یخ یا بل ګرم څه شي دغه کوي نو ستا دا غاښ بیا سینسیټیو شي، ډېر زیات درد محسوسوي په دې ډینټین ډیکې کې. صحیح شوه. نو سینسیټیویټي سینسیټیو شي. څه شي؟ سینسیټیو شي. او په څلورم نمبر سټیپ کې پلپ ډیمیج. پلپ ډیمیج. پلپ چې کومه دا دریم نمبر لیر و، هغه لیر کوم کې چې نروس او
بلډ ویسل اوس به دا خراب شي. نو دا چې کله خراب شو نو تاسو ته به پته ولګي ستاسو د غاښ چې دی دا کوم سپاټ د داغ یا د کیویټي جوړې دا به بالکل بلیک شي، تک تور به شي ستا غاښ. څه به شي؟ تور به شي. د دې مطلب دا شو چې پلپ دې څه شو؟ ډیمیج شو. او چې کله پلپ ډیمیج شو نو د دې سره سره به تا ته درد محسوسېږي. بیا فیل پین، ته به درد محسوسوي. د دې سره سره ستا د کومه جامه چې ده ګم چې دی دا به ریډنس سره به شي، راوبه پړسېږي، انفلمیشن به وشي د چا د ګمز به دا کار وشي. او د مطلب پلپ ستا څه شو؟ ډیمیج شو. ځکه په دې کې نروس دي دغه شان دي بلډ ویسل دی دا چې خراب شي د دې د وجې نه انتهایي خطرناک درد دي، انتهایي خطرناک درد دي. صحیح ده. بل دی ابسیسټ، پنځم نمبر سټیپ چې کوم دی ابسیسټ ټوت. ابسیسټ ټوت په دې کې څه چل کېږي؟ په دې کې داسې چل وشي چې د کوم زیله ده د غاښ لکه دا چې ده په دې کې به اوس انفیکشن وشي. څه به وشي؟ انفیکشن. انفیکشن څه ته وایي؟ چې کله په یو ځای باندې څه بیکټیریا یا بل څه شي اټیک وکړي یا ته بیماري کاز کوي نو دې ته ویل کېږي انفیکشن. نو دغلته به انفیکشن وشي د غاښ چې کوم روټ دی څه دی؟ روټ دی. او چې کله دغلته انفیکشن وشو نو ستا بیا ټوله جامه چې کوم دی دا دړ ونیسي. څه خلک وایي که نه جامه مې وي ټوله د یو غاښ د لاسه دړ نیول ده. دا انفیکشن چې کوم دی دا خورېدی هم شي ورې دا یاد ساته. تر دې پورې چې دا انفیکشن ستا برین ته هم تللی شي. د دې د وجې نه بیا څه وشي؟ برین ته هم انفیکشن وشي. نو دا داسې څیز دی دا غاښ چې یو وارې ډیکې شو د کوم لیر نه دا واپس نه جوړېږي. او دا خبره ځان سره یاد ساتئ. خو ښه کس په دې کې بیا هغه دی چې په وخت سره د دې څه وکړي؟ علاج وکړي. اوس د دې علاج څه دی؟ دا دې باندې لږه خبره کوو. د علاج زه تاسو سره یو درې څلور طریقې دي د علاج. صحیح ده. ټریټمنټ علاج د دې څه دی؟ علاج د دې چې دی نمبر 1 فلوراید. فلوراید. دویم نمبر طریقه د دې دا فیلینګ د غاښ به ته ډکوي د کوم ځای چې دغه شوی دی دا بیا هغو خپله کوم ډینټسټ چې دی هغو د څخه خراب ځای بالکل لرې کړي او د یو بل څیز نه یې ډکوي چې دغه د کس پورې بیا ډیپینډ کوي چې کس څومره مالدار دی تر دې پورې چې سره زر پکې تدلم اچوي. بل دریم نمبر چې کوم دی هغه دی روټ کینال تیراپي. روټ کینال تیراپي په دې کې دا چل کوي خلک چې وایي غاښ نه یې کرنټ کټ کړو دغه پلپ مکمل څه کوي؟ خالي کوي. او په څلورم نمبر طریقه د دې دا ده چې ټوت اکسټریکشن. بس لاس دې بیا مکمل ووینځه. اکسټریکشن غاښ به درله څه کوي؟ راوباسي به. خو زمونږ د دې دریو طریقو سره فی الحال هېڅ کار نشته دی ځکه چې مونږ څه ډاکټران نه یو چې اوس دا طریقې وکړو. خو دې کې د فلوراید دغه ته لږ غوندې غوږ شه. دا خبره مې په دې غوږ باندې ښه ولګېده. فلوراید. فلوراید. فلوراید څه څیز دی؟ فلوراید مینرل دی. څه دی؟ مینرل دی. دا یو ډېر لازمي څیز دی دا فلوراید چې کوم دی د ده کار دا دی چې دی ری مینرلایزیشن کوي. ری مینرلایزیشن کله به چې په اولني سټیپ کې ډي مینرلایزیشن کېده دا اسید به لاړ د غاښ سره به ونښت نو ده به ډي مینرلایزیشن وکړو نو چې بیا به په غاښ باندې هغه سپاټ وایټ سپاټ په نظر راته. خو که ته فلوراید و نو دا فلوراید داسې چل کوي چې دغه سپاټ واپس جوړوي. په اولني سټیپ که درله صرف واپس کېدی شي نور بیا تاسو نه شئ واپس کولی. او دا خبره یاد وساتئ. دا فلوراید داسې چل کوي چې دا دومره لازمي دی چې دی دغه ری مینرلایزیشن کوي. دا کوم ډي مینرلایزیشن چې د اسید د وجې نه شوی دی دا دې څه کوي؟ ری مینرلایز کوي نو ستا غاښ بیا واپس جوړېدی شي. دا فلوراید که دې په ډېر مقدار کې واخیست نو بیا ډېر انتهایي زهریله هم دی خو دا ډېر زیات لږي. او دا چې دی موجود په څه کې دی؟ په ټوت پیسټ کې دا شته. صحیح ده. ټوت پیسټ د غاښونو کوم برش چې دی نو غاښونه برش خامخا کوئ. غاښونه برش کوئ په ورځ کې ټوایس خو خامخا کوئ. 2 پیرې. صحیح ده. 2 پیرې خامخا غاښونه خپل برش کوئ ځکه په دې کې فلوراید دی او د دې فلوراید د وجې نه ری مینرلایزیشن کېږي. که مثال ان کیس تاسو غاښونو کې ډي مینرلایزیشن شوی وي نو دې به دومره وکړي چې ری مینرلایزیشن به وکړي او آینده دپاره به نور چې کوم دی غاښونه به ډیکې ته نه پرېږدي. دا د دې یو اسانه او ښه طریقه ده. خو مخکې د دې نه چې ستا غاښونه څه شوي دي؟ نه دي دغه شوي ډیکې شوي. که ستا غاښونه لکه ډیکې شوي بیا خو د هغې نور علاج دی.
که د چا نه نو هغوی ته زه خواست کوم چې ټوت پیسټ خامخا کوئ، مسواک کوئ. د دې سره به چې کوم دی دغه اصل کې خبره دا وه چې دلته کې ته یو شی جوړېده اسیډ. دا اسیډ به راته د غاښ پورې باندې خط. نو که تاسو دغه اسیډ لټولی شئ په بلې طریقې باندې اورل هایجین خامخا خپل ټیک کړئ. اورل هایجین مطلب دا دی چې د خولې صفایي خامخا کوئ په هره طریقه باندې چې هغوی خو دغه اسیډ لټول غواړي. د دې لپاره زیاتره خلک ټوت پیسټ استعمالوي، دغه شانتې مسواک استعمالوي. نو تاسو هم استعمالوئ، ښه خبره ده، وروسته به بیا خوشحاله یې. ځکه د غاښ د درد د دغه شی د بیماري دا هر انسان ته کیدی شي، په هر ایج کې کیدی شي، هغه وړوکی دی که غټ دی. په دې کې دا بیماري کومه چې د سموث سرفیس ډیکې ده، سموث سرفیس ډیکې دا د غاړې ده، دا خاص کر صرف 20 ایج والا کوم کسان چې دي هغو ته به وشي. خو دې کې د فیټ اینډ فیشر ډیکې چې دا خو ټول ټینیجر ته کیدی شي. ټینیجر مطلب دا دی یا کسان چې د هغوی په عمر کې ټین راځي، لکه مثال په طور باندې 13 14 15 16 17 18 19 دغه شان دي، دا ټولو ته کیدی شي او د جاري تر مرګه پورې به دا چې د بیماري سي جاري ده، لا پاسه نه چې ده، او دا بیا ډېر خطرناک درد دی. نو دې د لاسه بیا ستاسو دا غاښ چې دی بهر ته وباسي، بیا ډېرې مسئلې د نور غاښونه چې کېږي دا دومره خم دی. مهرباني وکړئ د خپل صحت ډېر زیات خیال ساتئ. داسې ګپ شپ نه دی، شکر وباسئ الله پاک چې درله کوم څیز درکړی دا د هر څه نه ډېر زیات غوره دی. او ما له اجازت راکئ او د خپل د صحت ډېر زیات خیال ساتئ. د لوی الله په امان.